د بیټک ټي وي د ملګرو ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ د پروګرام له رالل. دا مونږ بس یو عامه ټولنیزه کړې وه. ملګري زموږ چې کوم دي دا کې دي زموږ د کلي زموږ د علاقې د سکول ملګري نور داسې دوبۍ کې د مسافرۍ ملګري ټول دلته راجمع شوي وو راغلي وو. په داسې ناستو پاستو باندې امن زیاتېږي او باقي صحابای چې کومه ده نو صحابای خو هسې د مینې په نوم او د خوږو خلکو په نوم یادېږي. نو د صحابای خلکو ته ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې یو بل سره یارانې دوستانې وکړي، یو بل سره ښه تعلقات بحال کړي او جنګ جګړو نه او د غلطو ناستو پاسو نه پرهیز وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومبۍ خو زه د بیټک ټي وي د تاج محمد او د ورور شکریا ادا کوم. نن دا پروګرام زموږ په کډي کلي کې مهران اختر پروګرام کړی دی. ملګري راغونډ شوي دي ټولو د صحابای نه یو وړوکیشن پروګرام و ګیټ ټوګیدر. مهران د دوبۍ نه راغلی دی زموږ خوریی دی سره یې چوټي ده. ملګري ټول راغونډ کړي د محفل ښکلا یې جوړه کړې ده. نو دی راغلي دي پروګرام کوي. کافي میلمانه راغلي دي ټول د مهران ملګرو څه سره هلته دي څه دلته دي 100-150 کسانو پروګرام وشو. ډېر ښکلی او مزېدار خوندور پروګرام وشو. پروګرامونه خامخا پکار دي چې د کومو خلکو خپله کې تربګنۍ دي یا پې ختمې شي، کم ملګري بار پاتې شوي دي ډېر وخت پس یو ځای شي. د دې نه علاوه دا زموږ د کلیوالا یو کلچر هم دی په خپله کې راغونډېدل داسې سلک پروګرام کولو او په هغې کې غونډېدل یو بل سره ګپې شپې لګول زموږ یو کلیوال روایت هم دی. موږ د مهران باندې ډېره شکریا ادا کوو چې هغه په دې دوره ګران وخت کې دا ټول ملګري را یو ځای کړو او یو ښکلی پروګرام یې جوړ کړو. نو یقینا دا د ستاینې وړ دی ځکه چې دا صحابای چې کوم ده دا ډېر ښکلی کلی دی او د مینې د محبت په نوم یادېږي. نو داسې پروګرامونه او داسې دغه سره چې کوم دی نو مینې او محبت سیوا کېږي. نو زما دا خواست دی زه خو ډېر زیات خوشحاله یم نن په دې پروګرام باندې موږ ښه انجوای وکړه او ټول ملګري راغلي دي. ټولو ملګرو سره ښه ګپې شپې ولګېدې، ښه ملاقاتونه وشو، زاړه ملګري پکې یو بل سره میلاو شو. نو زه د مهران ډېره مننه کوم چې موږ له دعوت راکړو دا ټول ملګري یو ځای کړو. دا مهران اختر راغلی و د دوبۍ نه 15 کاله پس او د سره ملګري ټول راغلي دي. ندیم رور دی د یار حسین، راشد دی د مانیری، ولید دی د ګاړو، دغسې دانش دي، ظفر دی، ټول ملګري راغلي دي دوبۍ نه او دا پروګرام کړو د ټولو ملګرو لا چې ټول یو ځای شي او ګپې شپې ولګي. نو ډېر ښکلی پروګرام وشو. ټول ملګري راغلي دي ښه په اتفاق باندې او ښکلی پروګرام کړو. مهران اختر د زمونږ شکریا ادا کوو او د ټولو راغلو میلمانو که د مانیری دي که د یار حسین دي که د ګاړ دي که د شاه منصور دي د ټولو شکریا ادا کوو. ډېره مننه. نو دغسې پروګرامونه پکار دي چې ټول ملګري یو ځای کېږي، کله کله محفل جوړی، دې سره مینې سیوا کېږي، دې سره امن نازي او دا د مسافر زموږ وروڼه چې څوک ګوري دا ټولو ته موږ سلامونه کوو. سپیشلی عارف بابک د بونیر او جواد علي دی دې ټولو ملګرو ته موږ سلام کوو.